F1 سره د کوم فایل جوړ کړو انپوټ کلیر مثال کې طور پر 1 2 3 په نوم باندې ما یو فایل جوړ کو صحیح شو چې څنګه مې فایل جوړ کو د مانسو غوښتل ډیټا کلیکټ راته راکو هغه ټایټل او د دې نه پس را راکو 1 او 2 یعنی د کې دوه پیجز دي او په دویم پیج باندې دا لومبنی پیج دی زمونږ زیاتره کار چې دی په دې لومبني پیج باندې دی په دې دویم پیج کې څه دي په دې کې صرف او صرف دغه جوړول دي لکه د ماشین کم سیټینګ چې دی دغه پکې کول دي دومره څه دغه کار پکې نشته صحیح شو نو ډیټا کلیکټ کم فایل ورنټر کو 1 2 3 فایل تلاړو د دې نه پس بیا مونږ نه څه غواړي F1 سره رانه غواړي OCC یعنی اکوپاید پوینټ یا اکوپاید کې سره راځي ناردینګ ایسټینګ او د دې کم الیویشن چې دی هغه پکې راځي د دې نه پس دی پی ټي نمبر یعنی پوینټ نمبر انپوټ پوینټ نمبر والا انپوټ کوي یعنی چې دا سویم نمبر پوینټ دی ماشین چې مونږ په کوم ځای باندې ایښی دی چې دا سویم نمبر پوینټ دی دا رانه غواړي او د دې نه پس د دې پوینټ کوارډینیټس رانه هم غواړي کوارډینیټس کې څه راځي یعنی ناردینګ ایسټینګ یا الیویشن چې د دې پوینټ د نارت نه څومره فاصله ده د ایسټ نه څومره فاصله ده او د دې د ځمکې په دې سطح باندې یا د دې ځمکه په دې سر باندې اوچتوالی یا ښکتوالی د سطح سمندر نه یا یو د خاص ډیټم نه د دې اوچتوالی یا ښکتوالی سره دغه ته الیویشن ویل کیږي د دې نه پس F2 سره بیک سایډ غواړي بیک سایډ ماته ستویلې دی چې دا بیک سایډ هغه قسم ریډینګ دی چې کوم موږ په ماشین باندې لومبنې ریډینګ اخلو کله چې موږ سروے یا هر یو جاب شروع کوو د سروے نو کاغه ټوپوګرافي دا کاغه لی آوټ دی کاغه نور د څه کارونه دي نو دې کې به موږ له چې ښه سټینډرډ کاري ضرور به راله دوه پوینټونه به راکړي یو باندې موږ ماشین کې خدای شو چې هر دوانو کې زموږ خوښي یو باندې و ماشین کې دو په بل په بیک سایډ واخلو دا بیک سایډ داسې دی چې موږ خپل کار چک کو آیا زموږ ماشین رپورټ صحیح ورکوي که صحیح نه ورکوي دا بیک سایډ زموږ یو ریفرنس پوینټ دی یو چک لیول غونته کوم دی او دا به موږ په هغه پوینټ باندې اخلو چې کومې موږ له راکړی لومبنی ریډینګ به په هغې باندې اخلو او په هغې به برابرو چې هغه ریډینګ یې موږ له څه راکړی په هغې به برابرو د هغې نه پس به بیا ریکارډ کوو او د دې نه پس ورسره F3 سره فورسایټ یا سیکنډري سایټ دی څنګه چې په اټو لیول کې تاسو وي چې په اټو لیول باندې کوم لومبنی ریډینګ موږ واخلو دغه ته څه ویلی کېږي بیک سایټ ریډینګ ویلی کېږي چې په ټمپرري ایډجسټمنټ د ماشین کوم لومبنی ریډینګ واخلو دغه ته بیک سایټ ویل کېږي لکه F2 سره لومبی شاټ به موږ په دې باندې اخلو نو دغه ته لیکلی بیک سایټ او دې له به د بیک سایټ ډیټا موږ ورکو د دې نه پس F3 سره لیکلی فورسایټ نو موږ په اټو لیول کې ویلو چې فورسایټ هغه ریډینګ دی چې کوم باندې موږ د ماشین په ټمپرري ایډجسټمنټ باندې اخرنی اخلو یا دغه سره سیکنډري سایټ هم لیکلی دی یعنی څنګه چې په تاسو اټو لیول کې انټرمیډیټ سایټ وي یا بیک سایټ ریډینګ یا فورسایټ ریډینګ ترمنځ چې موږ د بیک سایټ نه پس او د فورسایټ نه مخکې چې کوم ریډینګ موږ اخلو دغه ته انټرمیډیټ یا سیکنډري سایټ ویلی کېږي نو اوس زمونږ په دې فورسایټ کې یا سیکنډري سایټ کې دې کې دا دغه شان بټه ورکړی هیش پکې ورکړی دی نو په دې کې موږ ته د کنفیوز کېدو ضرورت نشته چې دې کې به زه څه ورکوم چې دا مې انټرمیډیټ سایټ دی او که سیکنډري سایټ څنګه چې به د اټو لیول په شیټ کې موږ لیکل چې یا بوکینګ کې به هم لیکل چې دا اوس فورسایټ دی دا سیکنډري سایټ دی دلته صرف بیک سایټ ډیفرنسیټ کول دي صرف بیک سایټ به له موږ په خپله ورکو نور به بیا راشو فورسایټ ته او ماشین ته په خپله پته لګي چې دا ریډینګ اوس فورسایټ دی او دا سیکنډري سایټ دی چې کوم په اخرنی ریډینګ واخلي هغه به له فورسایټ کې او چې د اخرني نه مخکې کوم وي د بیک سایټ نه پس هغه به له په خپله سیکنډري سایټ یا انټرمیډیټ سایټ ته ورولي سیکنډري سایټ یا انټرمیډیټ سایټ هغه ریډینګ قسم دی چې کوم موږ د بیک سایټ نه پس او د فورسایټ نه مخکې اخلو صحیح شو یعنی د بیک سایټ او د فورسایټ درمیان کې چې کوم قسم ریډینګونه اخیستل کېږي هغې ته انټرمیډیټ سایټ یا سیکنډري سایټ ریډینګز ویلی کېږي نو دا اکوپاید پوینټ انپوټ او بیک سایټ او فورسایټ نن به مونږه انشاءالله العزیز دا وایو یا به دا دوه وایو یا به دا درې واړه وایو تاسو ته به ګورم چې تاسو څنګه
وخی. F1 سره occupied point number input یعنی لومبه ولا point number چې دا سویم نمبر پوینټ دی د دې پوینټ به موږ له نمبر راکړی. مثال کے طور پر دا زموږ د پروجیکټ 45 نمبر پوینټ راځي او 45 موږ له یو راکړی دی او یو راړه 48 راکړی دی. نو موږ به څو ورکو په 45 ماشینی خې موږ بوله 45 ورکو چې 48 بیک سایډ کو موږ بوله 48 ورکو. که مثال کے طور پر دا 1 نمبر پوینٹ موږ بوله 1 ورکو او که بیک سایډ هم 2 نمبر ان 2 ورکو یا که دا 2 نمبر پوینٹ اکوپایډ پوینٹ نو موږ بوله 2 ورکو. په دې کې هیڅ خبره نشته چې کوم پوینٹ نمبر دی ولا ورکو. اوس ما ورکړ اکوپایډ پوینٹ نمبر انپوټ هغه بٹن چې مې کله پریس کړ بیا مرته ګوره F1 مې پریس کو F1 چې مې پریس کو نو سره نه غواړي یو ایرو جوړ کړی دی او هغه ته مخ ته لیکلي PT نمبر یعنی پوینټ نمبر. بعضې ماشینانو کې د PT په ځای لیکلي ST نمبر سټیشن نمبر او پوینټ نمبر یو شی دی چې کوم پوینټ باندې موږ ماشین دو هغه ته سټیشن پوینټ هم ویل کېږي او هغه ته صرف پوینټ هم موږ ویلې شو. PT نمبر کې ما ورکو مثال کے طور پر 1 یہ موږ له 48 راکړی 48 هم ورکو چې څه نمبر راکړی هغه مولا ورکو انټر مې ورکو بس هغه منیو بند شو بل منیو راته اپیر شو. منیو کې وی ID هغه څه ده د آیډنټیفیکیشن نه آیډنټیفیکیشن لکه څنګه چې موږ وایو نېشنل آیډنټیټي کارت قومي شناختی کارت آیډنټیټي ویل کېږي شناخت ته آیډنټیفیکیشن یا آیډنټیفیکیشن یا آیډنټیټي دا چې دی دا ویل کېږي شناخت ته. اوس دلته موږ په شارټ کې موږ اخلو ID یعنی پہچان. دا زموږ پہچان دی چې د دې پوینټ زموږ څه پہچان دی څه شناخت دی. مثال کے طور پر دا زموږ زه څه ورکولی شم زه وله ورکم چې دا زما P1 دی پګ1 مې دی پګونه موږ په پوینټونو لګولي. مثال کے طور پر ما ولای په شناخت کې ورکو چې دا زما پګ1 دی یا وله دا ما ورکو چې دا زما سٹارټ پوینټ دی یا می بګیننګ پوینټ دی یا می سټیشن پوینټ دی. چار سواله ما ورکړل هغه زما پورې ډیپند ده چې سبا په زه پوهېږم. مثال کے طور پر ما وله ورکو چې دا زما P1 دی پګ1 زما ډومبنې پګ په دې ځای باندې لګېدلې انټر مې کو. د دې نه پس د RL لپاره یعنی د الیویشن لپاره د معنا انسټرومنټ هایټ یعنی چې د الې کم اوچتواله دی هغه رانه غواړي چې د دې ځای انسټرومنټ هایټ یعنی د الې اوچتواله څه دی یعنی د دې RL نه ماشین څومره اوچت دی ما تاسو ته پوینټ ښودلی چې دې پوینټ نه واخلې تر ځمکه پورې به په پیته باندې ناپ کوي او هغه به بیا ماشین لور کوي چې دا انسټرومنٹ هایټ دی. مثال کے طور پر دا دې ټایم کې دی 1.432 یعنی 1 میټر 4 ډیسی 3 سنټي اور 2 ملي د ځمکې نه اوچت دی. د ما ته وایي چې د دې پوینټ دا کوارډینیټس ما سره په ماشین کې پراته دي آیا دا صحیح دي که نه دي صحیح. که تاسو هم دغه ورکول غواړئ بس CS ورکئ او که نه دانی بدل ناردینګ ایسټینګ ورکوئ نو ولا ورکئ او د نو پس به راشئ کوم ځای ته OCNEZ یعنی اکوپایډ ناردینګ ایسټینګ او الیویشن یعنی چې دا ماشین په کم ځای باندې پروت دی د کوارډینیټس F4 سره رالی د دې نه پس یو دی لیسټ یو دی انټر او یو دی انپوټ او یو دی نیز. نو اوس انپوټ کې زموږ څه دي انپوټ کې موږ صرف پوینټ نمبر انپوټ کولی شو. لیسټ هغه دی چې موږ د لیسټ نه یعنی موږ سره نور پوینټونه پراته دي او موږ د یو پوینټ کوارډینیټس ته ورپټ کول غواړو. دې کې هم دا کار نه کېږي. د دې نه پس انټر خو څه دي چې انپوټ بټن ووخو نو انټر به ورپسې ورکوو. د دې نه پس صرف یو نیز بټن پاتې کېږي همدا به پریس کړو او دلته چې څنګه پریس کړو موږ ته څه شو کړل موږ ته کوارډینیټس شو کړل یعنی موږ د دې پوینټ کوارډینیټس دلته ورکولی شي. انپوټ کې مې ورکړل مثال کے طور پر د دې ځای کوارډینیټس دي 5000 او 10000 نارته مثال کے طور پر 5000 دی او ایسټینګ 10000 دی او الیویشن 150.231 دی مثال کے طور پر صحیح شو. دغه شانته دا کوارډینیټس مو ورکړل خو که اوس ما اسکیپ کی ورکړم دا چې څومره کار کو دا زما اوبه وړو ځکه چې دا کار ریکارډ شوی نه دی دا کار سٹور شوی نه دی ماشین ځان سره سٹور کړی نه دی. دا به څنګه ریکارډ کیږي د دې لپاره به زه REC بټن درته ښکاري REC ریکارډ دا مې ورکړه ماشین رانه تپوس کوي ریکارډ او ریکارډ ته مخې ته سوالیه نښه کړې ده یس اور نو وی ریکارډ یې کم او یا نه او نه زما په لاس کې دي چې زه ورته وایم چې نه مې کوه دی به نه ریکارډ کوي او که زه ورته وایم چې یس او
ریکارډ کړ نو ماشين ریکارډ کو او چې ریکارډ شو څنګه نو هغه منیو ډیس اپیر شو او واپس هغه فرست منیو ته یعنی لومبني سکرین بیا مونږ ته اپیر شو. اوس لومبني سکرین کې به څه کار کوو؟ په دې فون باندې خو پوه شوې که نه چې دا به څنګه ورکو. د دې نه پس F2 ته به راشو او بیک سایټ به ولا ورکو. بیک سایټ بیا درته یو پیرا ډیفاین کوم چې دا د ماشین هغه ریډینګ دی چې کوم به موږ په ماشین باندې لومبنی اخلو، یعنی هغه قسمه ریډینګ چې کوم به په ماشین لومبنی اخلو دغه ته بیک سایټ ریډینګ وي. بیک سایټ بټن پرس کړه F2 سره په ډیټا کلیکټ کې نو موږ ته راغی BS نمبر یعنی BS پوینټ نمبر. د بیک سایټ چې کوم د پوینټ نمبر دی هغه ورکا نو انپوټ مې وو. دا ولا مثال کې طور پر ما 2 ورکو او دا 2 پوینټ بیک سایټ زما په پکټو راځي نو دلته مې ولا الفابیټس راواړول او په دې کې مې ولا شناخت هم ورکو چې 2 او پک 2 یعنی دویم پوینټ دی او په پک 2 باندې دی هم دې سره بوله شناخت هم ورکم. د دې نه پس لاندې پتی کې لیکلی پی کوډ په دې ماشین کې یو لایبرری پرته ده هغې ته پی کوډ لایبرری وایي. که ته وایې چې د خپل پوینټ پی کوډ لایبرری ته لیږل غواړې د پی کوډ والا ورکه. دا داسې قسمه کوډ نه دی چې یعنې ستا دا پوینټ به بیا نه کولاویږي لکه څنګه چې د موبایل کې یا کمپیوټر کې مونږ کوډ ورکو او بیا هغه زمونږ هغه ډیوایس یا زمونږ هغه فایل نه کولاویږي. نو دا هغه قسمه پاسورډ نه دی، دا صرف یو کوډ دی چې ته وایې چې زما د فایل دی په هغه لایبرری کې هم په دې نوم باندې سیو شي. نو دا ولا مونږ نه ورکو. د دې نه پس راشو ښکته په دې ډاون کی باندې ریفلیکټر هایټ مثال کې طور مونږ ورکول غواړو 1.030 انټر هم کو. د دې نه پس سدي انپوټ 0 سیټ دا د دې لپاره دی که مثال کې طور پر مونږ دی یو پوینټ راکړی چې دې نه په دومره ډیګری باندې زمونږ دا پوینټ پروت دی نو بیا به ماشین په هغه عمره ډیګری باندې تاوو. نو چې 0 سیټ ولا ورکو نو لکه مثال کې طور پر مونږ له به یو پوینټ راکړی چې دې پوینټ نه زمونږ دا بیک سایډ په دومره ډیګری باندې پروت دی او په دومره فاصله باندې نو بیا به ولا دغه په 0 سیټ باندې برابرو. خو دا کار همیشه د پاره په کوارډینیټس باندې کیږي نن سبا په شان وخت کې. نو د هغې نه پس به راشو چرته F4 ته به راشو. څه شي ته به راشو؟ F4 ته به راشو. بیک سایډ به ورکو. بیک سایډ کوارډینیټس مې مونږ له راکړي دلته وګورئ اقا منیو ده انپوټ لیست خو صرف د نیوز په ځای NEAZ دی یو A ورته سیوا کړی. د دې AZ مطلب دی عظیمت انګل سیټ. عظیمت انګل سیټ مطلب دا دی که دا ماشین ته په څه ډیګری باندې تاوخل غواړي او هغه ډیګری باندې سیټ کول غواړي هلته نه به ورته 0 سیټ ورکړي بیا به د F3 ته راشي نیز F3 ته به راشي نیز به ورکړي. په دې کې به F3 چې څنګه پریس کړه یو راته وي انپوټ یعنی کوارډینیټ انپوټ کولی شو بل دی F3 سره AZ یعنی چې انګل موډ ته دا ماشین ور کنورټ کو. نو زمونږه که انګل موډ ته کنورټ کو بیا به F3 ورکو اوس راته راځي هغه انګل او کني نو بیا به څه ورکو BS او بریس کې نیز او دلته به ناردینګ ایسټینګ. مثال کې طور پر مونږ د هغه ځای ورکړو 5000 او 10,000. اوس زمونږ دا کم پوینټ چې دی دا به تاسو له په فیلډ کې دواړه پوینټونه درکړي خو اوس مونږ سره دلته پوینټ نشته نه د هغې دپاره به زه تاسو ته ووایم که مثال کې طور پر زما 10,000 یا 5,000 او 10,000 دي او بل پوینټ زما د دې ځای نه 5 میټر باندې دی کم طرف ته ایست طرف ته دی پرسته زما بل پوینټ ایست طرف ته په څومره میټر باندې دی په 5 میټر باندې دی نو ناردینګ ولا ما اکا زړه په زړه 5,000 ورکړل 5,000 دی که 500 دی 5,000 دی او ایسټینګ مې ولا ورکړل 10,005 دا 1,500 دی 10,005 یعنی چې زما دا پوینټ د ایست نه ایست 5 میټره نور هم ایست طرف ته دی دا دویم پک لکه مثال کې طور پر زما فرست پک دلته دی او دویم پک چې دی هغه زما نورم ایست طرف ته 15 میټره ورنږدې شوی دی نو ناردینګ یې 5,000 راغی دا پوینټ نار طرف ته نه دی تللی او ایسټینګ یې 1,005 راغی دا مې انټر کړل خو دا به هله سټور کېږي چې دا پوینټ زه د ماشین ته په ځمکه باندې لوکیټ کم او بیا ورته زه ووایم چې دا ریکارډ کړه تر څو ما نه ورکړي چې دا ریکارډ کړه دا به نه ریکارډ کېږي دا به ورته زه پرې ځم یا به رستو کوم یا به مخکې کوم چې بالکل سیم دا
5000 او 10000 رالل صحیح ده او که دا رانلل چې څومره کم او زیاتی نو هغه به ورته برابرو که نارت طرف ته سیوا شوی ماشین به ساوت پرزم به ساوت طرف ته کو او که دغه شان ته ساوت طرف ته سیوا شوی نو ماشین به نارت طرف ته کو او که دغه شان ویست طرف ته سیوا شوی نو پرزم به ایست طرف ته وړو او که دغه شان ایست طرف ته سیوا شوی نو پرزم به ویست طرف ته راوړو نو اوس ورته ګوره څه طریقې سره به ځو F3 کې به څه ورکو میز به ورکو او د دې نه پس به بیا ورکو NEZ یعنی نیز څه شی به وله ورکو نیز به وله ورکو نو دا به وله زاله ورکم چې کله تاسو یو کس پرزم ونیسئ دلته دې خوا هم لږ دې خوا که بس دې خوا راسئ دا چل درته وښیم 5 میټر د دې ځای نه برابروئ ګورئ یو دوه درې څلور هذا ايه عظيمة انجل set ها دې ما ته وایي چې نار دینګې 5000 دی 5000 ما ورکړی که نه بالکل دا به درته لاک کړم یعنی ډایرکشن خو راته پته ولګېده اوس که دا مې لاک کړی نو کېدی شي چې دی دا بلې 1004.840 را کړی دی 840 را کړی دی که نه او دغه شان چې کله مونږ په فیل کې یو نو مونږ به د ایلیویشن را کړی د ایلیویشن به ما هغومره مونږ برابرو دلته خو لکه ایلیویشن زه نشم ځکه ویلی چې مونږ سره شته نه که نه ما ته په دغه ځای د ایلیویشن پته نه لګي چې څه ایلیویشن دی نو په دغه وجه نو فیلډ کې به مونږ له د ایلیویشن دا 3 ورنه به برابرو اوس ایسټینګ ته وګورئ دا ما 1005 ورکړی او دلته راته وایي چې 1004.840 په 2 DC کم دی نو اټ مینز چې ته 2 DC شاته شي او په دغه ډایرکشن کې ډایرکشن مې ورته لاک کړی 5000 مې ورته لاک کړی دی که نه اوس به دای چې ماشین به زه نه خوځوم زه ته به وایم یا مخکې شه یا شاته شه یو ډایرکشن خو راته 5000 خو راته صحیح شو صرف د 1004 سره مې کار دی اوس به دلته څه ورکړم F4 سره به 9 ورکړم بیا به مې ورته لاړ شم او په چې پرزم کله ټارګېټ کم سایټ یې کم نو ته به نیز ورکړم دیخوا زما لږ دې لاس ته ګوره ښه دیکھو اوس دی 1005.187 یو ډي سي مخکې شه 1005 د پاسه یو د پاسه شو که نه یو ډي سي 8 سنټي 2 ملي په خبره د پاسه شوه دی به اوس ځان ته راشاته کوو درې سنټه را مخکې شه हजार 488 2 DC 2 سنټه شاته 2 سنټه ډیر 5.03 درې سنټي را مخکې شه سنټي را مخکې شه معمولي پړه کې اراده و یو 3 سنټه شاته شه بس نه یو سنټه شاته شه 13 ملي فرق دی دې ټایم
څلور سنټي را مخکې شه. ما لاس ته ګوره. یو سنټي را مخکې شه. معمولی بس. مسافه څلور سنټي شاته شه. F4 سره نو F3 سره yes او F3 سره L. درې سنټي را مخ. دو سنټي شاته شه. معمولی لږ شاته کېږه بس. درې سنټي را مخکې شه. بس معمولی را نه مخکې کوه. بس معمولی ته زه ته سنټي ویم ته ملي ده. په خپل نس کې ته ملي را مخکې کوه ځکه ستا سنټي ډېره غټه ده. یو 2 سنټي شاته شه. ساري 2 سنټي را مخکې شه. مینه ده خپله ژبه یې راکړه. یو سنټي را مخکې شه. یو سنټي را مخکې شه. یو ملي را مخکې شوی ته. تا سنټي ډېره وړه ده. 3 سنټي شاته شه. بس کې ورکوه. 9 ملي فرق دی اوس. نو بس صحیح شو. اوس به دلته راځه دغه ځای به ځان سره ریکارډ کړي او دلته به وله یس ورکړي. دا ځای ځان سره ریکارډ کړو. د دې نه پس به تاسو لاړ شئ چېرته F3 ته به لاړ شئ. F3 به پریس کړئ. فورسایټ یا سیکنډري سایټ را دې خوښه F3 فورسایټ یا سیکنډري سایټ. د دې نه پس به وله فورسایټ چې کوم نمبر دی هغه به ورکړئ. مثال کے طور پر دا زمونږ دویم پوینټ و. PT نمبر کې مونږ ورکو 3 او د دې شناخت چې لکه مثال کے طور پر اوس مونږ بې شناخته پوینټونه سیو کوو صرف نمبر یې ورکوو که نه نو بیا به مونږ چې د دې نقشه څوک جوړوي که مونږ یې جوړوو که بل څوک یې جوړوي هغه ته به پته نه لګي چې دا څه دي. نو اوس چې زه کوم یو څیز ورکوم هغې له به نمبر ورکوم او دغه شانتي نوم به وله ورکوم. او دی که زه یو کار کوم زه په خپله دا کار کوم. دا څه داسې پروفیشنل طریقه نه ده خو زما په خپله خوښه ده چې کوم یو قسمه میټیریل هغې له زه سټارټ نوم ټول له یو شانته ورکم. لکه مثال کے طور پر دا اوس مشین کې دریم نمبر پوینټ جوړیږي په فایل کې که نه. فایل کې دریم نمبر پوینټ دی نو دریم نمبر پوینټ باندې زه ټول لکه مثال کے طور پر وال کارنرز واخلم. مثال کے طور پر څلورم پوینټ دی. په څلورم پوینټ باندې ما ټول واغستل څه شی په څلورم باندې ما واغستل جنریټر. صحیح شوه. پنځم پوینټ دی. په پنځم پوینټ باندې ما دا ټاور واغستو. نو هلته ورته پوینټونه سټارټ پوینټ چې کومي لکه مثال کے طور پر 3 نو 3 وال کارنر 1 بیا 3 وال کارنر 2 بیا 3 وال کارنر 3 بیا 3 وال کارنر 4 دغه شان 3 سره ټول وال کارنر دی. نو په دې کې بیا ما ته دا پته لګي چې سبا زه ماشین ګورم نو ما ته پته لګي چې ما سره دې کې څومره میټیریل څومره څیزونه پراته دي. دا دوه ته ماینس کم لکه یو بیک سایټ او یو اکوپاید پوینټ دا دوه شو. دا ته ماینس کمه که بیا ما سره 5 ټوټل راځي لکه 5 ټاور 1 نو ما ته پته لګي چې ما سره دې کې 3 قسمه څیزونه پراته دي چې هر څه دي خو 3 قسمه څیزونه ټوپوګرافي په دې کې شوې ده. نو د دې دپاره اوس ما ورکړل 3 او بیا مې ورکړل WC یعنی وال کارنر او بیا
نومیرکس ته وایو 1 3 وال کارنر 1. اوس چې دا زه څومره ګرځوم نو زما ته بیا د پوینټونو بدلولو ضرورت هم نشته چې زه څومره وال کارنر لوړم بس دی به ریکارډ کوي هم ماته او دی به ماله د هغې کوارډینیټس هم راکوي او نمبر به هم راته په خپله بدلی صرف دا 3 به رانه نه بدلی دا وال کارنر 1 چې دی دا به راته که زه دویم پوینټ له ویسم دا به ماله اټومیټیکلي 2 راکړی چې دریم ته ویسم ماله به اټومیټیکلي 3 راکړی دا به زه ځان سره د دې څه شناخت ساتم. د دې نه پس ما ماشین کولاو کو مثال کے طور پر وال کارنر 3 زما یا وال کارنر 1 زما دغه دی نه ما خپل ټاپو شروع کړه اوس په دې کې دوه بټنې دي یو د میز سره ان ای زد دی دا به پریس کم دغه پوینټ کوارډینیټس پر راته راشي او ماشین به ځان سره سټور کی او کني نو څه به ورکمه امپورټ سره آل دی پرزم به ورته زه کېدم لکه یو ځای باندې تاسو پرزم کېدی پرزم به ورته کېدم او آل به وله ورکم لکه مثال کے طور پر دا اوس وال کارنر 1 دی بس کېده دا چار چر سره کېښون اوس په فورسایټ کې یا دغه کې دا نشته د دغه کوارډینیټس اوس مونږ ته نه دي معلوم دا به را معلومو نو په دې کې دا نشته چې یو سنټي دی خوا شو یو سنټي مخکې شو وروسته شو واګې او پیچې دا پکې نشته بس آل مې ورکو دی به کوارډینیټس واخلي دا دی وایرسته صحیح شوه دی ما ته وایي چې دغه ځای کوارډینیټس راځي 5004.65 او 1001.041 بالکل صحیح راکوي ډومبنی کوارډنټ دی او یس سیو مې کړل د دې نه پسې راله اټومیټیکلي 3 وال کارنر 2 راکو بل پوینټ ته وال کارنر 2 ته مې وړو مثال کے طور پر دغه زما وال کارنر 2 دی اړو میر مې ورکو او دا هم درته ښیم او بیا مې ولا میر نه پس نیز ورکو مثال کے طور پر دا پرزم چې کله سایټ کوه دی بالکل ځان ته کلیر چې د کې تاسو ته دا کم وایرس چې د کې دا تاسو ته بالکل صحیح ښکاري نو مې ورکو بیا مې میز ورکو بیا مې میز ورکو ستاسو ته پوهې لپاره صحیح شوه 5004.496 او 1003.212 بالکل فرسٹ کوارډنټ دی شوکۍ دلته مونږ ته ماشین هم وایي دا فرسٹ کوارډنټ دی ټرولی مونږ ته هم ښکاري یس مې ورکو دی به ځان سره ریکارډ کړي دغه پروسس دی دغه ټوپوګرافي ده په دې کې صرف یو کار پاتې کېږي لکه نور ټول د ټوپوګرافي دا دغه دی بنچ مارک کلوزنګ یا سی پی ورته وایي تاسو په دې باندې نن پریکټس کوئ نن هم زده شو سبا هم پرې پریکټس کوئ که سبا وایي چې نوی کار راته وکړئ بس صرف بنچ مارک کلوزنګ دی یا سی پی دا چې دغه ستاسو شو اټ مینس ستاسو ټوپوګرافي کمپلیټ شو جی صرف یو بنچ مارک کلوزنګ چې دا کار اوس مونږ لکه دا ټول کار هم وکړو واپس کوو بیا یو چکلی ولخلو دغه ته بنچ مارک کلوزنګ وایي یا مثال کے طور پر د دې پوینټ نه مونږ ته داسې یو پوینټ دی په دې ګراوند کې لکه مثال کے طور پر زه د دې ګراوند ټوپو کوم او ما ته پکې هغه ګوټ هم پکار دی نو اوس د دې نه خو ګوټ نه راځي که نه د دې لپاره به خامخا زه څه کوم یو بل پوینټ به جوړوم که نه چې دا ماشین هلته شفټ کړم دغه ته چینج پوینټ دغه چینج پوینټ نه مخکې به زه دا بنچ مارک کلوز کوم دا ټریورس چې دی دا به کلوز کوم دا خو چې مونږ شروع کړو نو مونږ ته کلوز ښکاري خو دا نه کلوز کېږي دا هله کلوز کېږي چې اخري پوینټ مونږ کوم اخیستی او د هغې سره بیا دا میچ کو لکه ځکه چې بیا چک کوو چې آیا دا کار مونږ صحیح کړی که نه چې بیا مونږ ته 1000 یعنې د دې پوینټ مونږ 5000 او 10000 ورکړي چې هغه بل پوینټ نه ویسو او د هغې نه راته بیا 5000 او 10000 رالل اټ مینس چې زمونږ دا کار صحیح دی زمونږ کوم ځای کې پروت دی دا ریکارډنګ زمونږ وي F3 سره په مین منیو کې F3 سره میموري منیجر ته F3 ورکو میموري منیجر هم ورکو د دې نه پس F2 سره سرچ کې میر ډیټا کوارډینیټ ډیټا میر ډیټا چې لکه موږ په فاصلې ناپ کړي او کوارډینیټ ډیټا چې موږ په کوارډینیټس نارثینګ ایسټینګ او الیویشنز ناپ کړي F2 کوارډینیټس ډیټا ته لاړو د دې نه پس راته وي لس نه خپل فایل راواله کم فایل دی زما فایلو 1 2 3 په دې کې 15 پوینټونه پراته دي انټر مې ورکو 15 پوینټ راته راکولاو کړل راته وي کومه ډیټا دی پکار ده د دې فایل لومبنی ډیټا دی پکار ده اخرنی ډیټا دی پکار ده یا په پوینټ باندې دی ډیټا پکار ده چې پوینټ نمبر درته یادي نو F3 به ورکې پوینټ نمبر به ورکې لکه مثال کے طور پر ما ولا ورکو 3W او C 2 والا مثال کے طور پر نو دا ماته آرا شو کړه چې دې پوینټ کوارډینیټ سی 5004.496 او 1003.
213 د دې نه پس زه لاندې لاړم پی کوډ یې دی STR سټار پی کوډ د خپل له طرفه ورکړی دی که پی کوډ سر دا خو موږ استعمال نه کوو پی کوډ خو ما تاسو ته وویل چې دلته خپله یو لایبرري پرته ده که ته وایې چې زما پوینټ دی هغه لایبررۍ ته لاړ شي نو بیا پی کوډ ورکوي که نه بیا ورکوي اوس که دکې تاسو سره ځای ختم شو نو تاسو به لاړ شئ منیو ته او منیو کې لکه که فایلونه فل شو دی تاسو له میسج درکوي چې ما سره میموري فل شو بیا به میموري څنګه خالی کوئ F3 سره به لاړ شئ میموري منیجر ته F3 میموري منیجر کې به لاړ شئ پیج 3 ته پیج 3 کې به F2 سرور کې انیشیلایز سره F3 آل ډیټا او یس دا اوس ټول اریزنګ شروع دی صفا شو سره کار مونږ 1 2 3 فایل کې وکړو هغه بس ختم شو لړو ختم ځان له فایل جوړ کړئ لګیا شئ او کوئ